بسم الله الرحمن الرحيم قصص النبيين الجزء الثالث. نننی سبق عنوان زمونږ استاسي دی التأویل، تأویل، تفسیر، تشریح. کم چې خضر علیه الصلاة والسلام موسی علیه الصلاة والسلام سره یو ځای و چې کم درې اعمال یې کړي وو، د هغې دلته تشریح کیږي چې دا مې ولې وکړه، دا مې ولې وکړه. او په دې عبارت کې به دغه بیان شي. ثم نبأ الخضر موسی، بیا خضر علیه الصلاة والسلام موسی علیه الصلاة والسلام خبر کړو. اما السفینة، ورته ویلې چې هر چې سفینه وه، کشتۍ وه، فکانت لمساکین، هغه د هغه مسکینانو، هر چې کشتۍ وه نو فکانت نو هغه وه لمساکین د مسکینانو دپاره. یعملونه چې مزدوري کوله فی البحر په دریاب کې، په بحر کې مزدوري کوله. نو فاردتو نو ما وغوښتل ان اعیبها چې زه عیبجنه کړم دا، یعنی عیبداره یې وګرځوم. وکانه و وراهم، د دوی نه مخې ته ملکن یو بادشاه، یو بادشاه و یأخذو چې نیولی اغستی به کل هر یو سفینة کشتۍ غصبا په زوره، یعنی چې عیبداره به نه وه هغه به یې اغسته، چې عیبداره وه صحیح به وه هغه به یې اغسته، او که عیبداره وه به یې پرېښوده. نو فقال ویلې چې و اما الغلام، او هغه یعنی غلام چې و، هلک چې و، فکانه نو و ابواه، مور او پلار د هغه، مؤمنین، مؤمنان. فخشینا نو مونږ ویریدو چې ان یرهقهما چې دی به وغورځوي دي دواړو لره طغیانا په سرکشۍ کې، و کفرا او په کفر کې. فاردنا نو مونږ وغوښتل چې ان یبدلهما چې بدل کې به ورکړي دوی ته ربهما رب خپل، خیرا غوره منه د دنه زکاتن په پاکۍ کې، و اقرب او ډیر نږدې رحمن په رحم کې. و اما الجدار، او هر چې دیوالو، نو فکانه نو هغه و لغلامین د پاره د دوه هلکانو، یتیمین یتیمانو، یعنی دا دیوار د دو یتیمانو، فی المدینة په ښار کې. وکانه و تحته د هغې لاندې، د هغې لاندې چې و کنزون خزانه وه، لهما د هغوی، وکانه و ابوهما پلار د هغې صالحا نیک سړی. نو فاراده بس وغوښتله ربک رب ستا ان یبلغا چې ورسیږي دي دواړه دغه دا ماشومان چې وو، اشدهما ځواني خپلې ته، ویستخرجا او روباسي دواړه کنزهما خزانه خپله، رحمتا د وجې د مهربانۍ من ربک د رب ستانه. وما فعلته او ما نه دی کړی دا کار، یعنی دا چې څومره کارونه و دا ما نه دی کړی دا کار، عن امري د خپل اختیار نه، یعنی د خپل خوښې ما دا کار نه دی کړی. ذلک تأویل ما لم تستطع علیه صبرا، ذلک داو تأویل مطلب حقیقت یعنی تفسیر تشریح، ما د هغه څه لم تستطع چې تا طاقت نه لرلو علیه په هغه باندې صبرا د صبر کولو. نو هنالک عرف موسی ان احدا لا یستطیع ان یحیط بعلم الله، په دې ځای کې موسی علیه الصلاة والسلام پوه شو چې هیڅوک د الله تعالی د علم احاطه نشي کولی. هنالک دلته عرف موسی ان احدا، او پیژندو موسی علیه الصلاة والسلام چې هیڅ کس هم لا یستطیع طاقت نه لري اندا چې یحیط بعلم الله، چې د الله رب العزت علم احاطه وکي، یعنی د دې طاقت نه لري چې څوک یې احاطه وکي. وان بعض علمه عند بعض وبعضه عند بعض، او د هغې بعض علم د بعضو سره وي د الله رب العزت، وبعضه عند بعض او د بعضې چې دی د نورو سره وي.
وفوق كل ذي علم علیم او د هر عالم د پاسه بل عالم وي. نو په دې عبارت کې د حضرت موسی علیه السلام چې حضرت خضر علیه السلام سره سکار وکړو او چې پاغه باندې چې کم اعتراضات وکړل د هغې اعتراضاتو تفسیر بیان کړی شوی دی چې تاسې واورېده چې کم هغه درې تپوسونه یې کړي وو نو هغه جوابات په دې عبارت کې بیان شو.